اوکې ګلالو او شازلمو نن زمونږه د CSS او د PMS د اسلامیات اولنی کلاس دی اولنی لیکچر دی. ګورئ نن صرف او صرف تاسو ځان په دې باندې پوهه کې چې د CSS PMS چې کوم اسلامیات سیلیبس دی یا کورس کنټینټس دی نو هغه څنګه دي، مونږ به څنګه تیارو دغه دپاره د CSS PMS دپاره او مونږ ته به دا یادیږي څنګه. تاسو کو چې خپل کورس کنټینټس وګورئ نو په هغې کې دا خبرې ورکړې شوي دي خو سیکوینس یې داسې نه دي. نو تاسو ته ما بالکل په یو سیکوینس باندې لیکلي دي چې تاسو اول په دې سیکوینس باندې پوه شئ. د هغې نه بعد کو چېرې تاسو بیا نوټس تیاروئ یا تاسو د دې نه علاوه آیاتونه یادوئ یا د دې نه علاوه تاسو احادیث یادوئ نو تاسو ته به بیا ډېر زیات آسان وي. ټیک ده. اول خو په خپل ذهن کې دا کې دی چې د اسلامیات نه یریږئ مه، ځکه چې د الله تعالی لاک لاک شکر دی مونږه مسلمانان یو. بل مونږه د کلاس فرست نه واخله د سیکنډ ایئر پورې اسلامیات په هر یو کلاس کې وایو. نو هغه نالج هم زموږ سره دی. مونږه په جومات کې د مولوي صاحب سره ناست یو، د تبلیغیانو سره ناست یو، نو د هغوی نه هم مونږ ته د اسلام په باره کې ډېر شي علم راغلی دی. په کور کې هم مونږ ته اسلامیات په باره کې خبرې کیږي، مسلمانان یو که نه. نو اسلامیات ډېر زیات ایزي دی، خو مسله صرف او صرف دا ده چې مونږه اسلام در دې ځای پورې صرف ویلی دی. دغه مسله ده تاسو ته، ځکه چې مونږه خو اسلام صرف او صرف دی ته وایو. داسې ده که نه ده؟ بس چې کوم سړی مونځ اودس کی، روژه، زکات، حج، مونږه وایي دا د ټولو نه بهترین مسلمان دی. داسې ده که نه ده؟ حالانکه مسلمانی یوازې دا نه ده، اسلام یوازې دا نه دی، اسلام دا ټول دی. مونږ به دا وایو که نه چې اسلام څه دی؟ هغه مکمل ضابط حیات دی. مطلب په اسلام کې د دنیا د هر څیز دپاره اصول موجود دي. پوهیږئ؟ نو چې کله تاسو صرف او صرف په دې باندې لږ سوچ وکړو تاسو به بیا انجای کړئ دا سبق. اسلامیت به دومره انجای کړئ تاسو به د خپل دین نه خبر شئ، بیا به په چا پسې شاته دغه شانتې بلایندلی منډې نه ووئ. د CSS او د PMS اسلامیات یوازې دا نه چې تا صرف پیپر پاس کو، ستا سره به دومره علم راشي، ته به دومره پوه شي چې کم از کم د خپل لایف چې دی که نه دا به د اسلامي اصولو باندې تیرولی شي. بلایندلی به په خلکو باندې بیا یقین نه کوي. ټیک ده؟ ښه، اوس د ټولو نه اول تاسو چې کله اسلامیات په باره کې خبره کوئ نو زمونږ اسلامیات چې دی اول شروع کیږي د عقایدو نه. عقاید نه څه مراد دی؟ عقیدې. لکه مونږه په ایمان مفصل کې دا وایو که نه چې آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الاخر والقدر خیره و شره و من الله تعالی دا زمونږ سره د اسلام عقاید دي. مونږه په دې باندې عقیده لرو، مونږ په دې باندې ایمان لرو. ټیک ده؟ خو ستاسو په اسلامیات کې چې دی که نه نو هغه صرف دا درې عقاید چې دي هغه پکې شامل کړل دي. یعنې په CSS PMS کې چې تاسو وایئ نو دا درې عقاید چې دی هغه مونږ په ډیټیل سره وایو. اول عقیده توحید، بیا عقیده رسالت، بیا عقیده آخرت. نو تاسو له دا ټول تیارول چې دي دا نه دي پکار. تاسو چې تیاروئ نو تاسو به عقیده توحید، عقیده رسالت او عقیده آخرت دا به په ډیټیل سره مونږه پریپیر کوو. ټیک ده؟ د دې سره د قرآن مجید ریلیټډ آیاتونه او احادیث چې دي هغه به ټول مونږه پریپیر کوو، تیارو به یادو به. ټیک ده؟ ښه، بیا د دې نه بعد چې دی هغه راځي عبادات. نو عبادات چې دي هغه چې کله یو انسان مسلمان شو، د عقایدو سره ته مسلمان شوې، نو د مسلمانېدو نه بعد بیا په تا باندې دا عبادات چې دي در باندې فرض شو. نو په هغې کې اول څه شي دی؟ مونځ، بیا روژه یا روزه، بیا زکات او بیا حج. نو بیا به مونږه په ډیټیل سره دا چې دی دا به مونږه انډرسټینډ کوو. د دې سره سره به د قرآن آیاتونه او احادیث او د دې په انساني زندګۍ باندې اثرات دا به مونږه ټوټل چې دی په ډیټیل سره بیا انډرسټینډ کوو. مونږ ته مسله دا ده چې مونږه بس دا ووایو نو مونږه وایي دا اسلامیات پوره شو. دا خو صرف او صرف تاسو وکړو عقاید او په عباداتو باندې پوره شوې. د دې نه بعد چې دی بیا مونږه به راځو چې اسلامي معاشره هغه څنګه ده. یعنی یو اسلامی معاشره کې د نورو انسانانو سره به بیا ستا څنګه تعلق راځي. دا چې تا ووایې نو دا خو صرف او صرف ستا او د الله په منځ کې تعلق دی که نه. دا خو تو الله تعالی پیدا کړي،
تا عقاید ایمان دی راوړو د ایمان نه بعد بس تا ته چې الله تعالی کوم عبادت درکړي چې دا عبادتونه به زما دپاره کې نو دا خو تا د الله تعالی دپاره عبادت کې اوس چې ته مسلمان یې د الله تعالی دپاره عبادتونه کې نو بیا به د هغې نه بعد ستا په اسلامي معاشره کې ته په یو معاشره کې پاتې کېږي په اسلامي معاشره کې پاتې کېږي نو ستا به د نورو انسانانو سره څنګه تعلق راځي د ټولو نه امپورټنټ چې کوم دی هغه دا دی چې ستا به په اسلامي معاشره کې نورو خلکو سره تعلق راځي ته به په اسلامي معاشره کې څنګه ژوند تیری د اسلامي معاشرې خصوصیات به سي اسلامي معاشره به څنګه وي دا ډېر زیات امپورټنټ دی نو موږ به د ټولو نه اول په اسلامي معاشره کې حقوق العباد به موږ وایو په حقوق العباد کې چې دی که نه هغه بیا ستا دوه قسمه راځي یو ستا باندې د خاندان حقونه راځي ټیک ده چې ستا باندې د خاندان چې کوم خلک دی د هغوی د سره څه حقونه دي په تا باندې په هغې کې مور او پلار چې دی هغه څه حق دی د رونو خویندو چې دی د هغوی څه حقونه دي د لور زوی څه حقونه دي د دې نه علاوه د ښځې څه حقونه دي دا ستا څه دي دا ستا په حقوق العباد کې د خاندان چې کوم حقونه دي دا هغه راځي د دې نه علاوه بیا ستا په معاشره کې چې ته پاتې کېږې نو د نورو خلکو په تا باندې څه حقونه دي لکه په تا باندې د ګاونډي څه حق دی په تا باندې د غلام څه حق دی په تا باندې د مسافر څه حق دی په تا باندې د یوې کونډې څه حق دی په تا باندې د یو یتیم څه حق دی په تا باندې د یو غیر مسلمه څه حق دی ټیک ده نو په دې معاشره کې چې څومره خلک پاتې کېږي د هغوی په تا باندې څه حقونه دي دا به بیا موږ انډرسټینډ کوو ټیک ده که نه هسې تاسو ووایه که نه چې څومره ښایسته دین دی زمونږ دا دومره هر څه چې دي هغه مونږ ته راکړی شوي دي په مونږ باندې فرض کړي شوي دي زمونږ حقونه یې مونږ له هم راکړي دي ټیک ده بیا د دې نه بعد چې کله مونږ راشو نو بیا به مونږ اسلامي تهذیب له راځو چې اسلامي معاشره ده نو په دې اسلامي معاشره کې به تهذیب څنګه وي ثقافت به څنګه وي اسلامي معاشره کې به خلک ژوند چې دی هغه به څنګه تیري نو مونږ به د هغې اسلامي معاشرې بیا خصوصیات وایو بیا د هغې نه بعد د دې اسلامي معاشرې په مغرب باندې یعنی په یورپ باندې د دې څه اثرات دي ټیک ده بیا د دغې اسلامي معاشره باندې د یورپ چې دي د هغوی په څه اثرات دي ما تاسو دوه خبرې لیکلي تاسو وګورئ مغرب پر اثرات یعنی د دې اسلامي معاشرې په مغرب باندې څه اثرات دي او د دغې مغرب یعنی د یورپ چې دی د دې په اسلامي معاشره باندې څه اثرات دي نن سبا کو چری تاسو وګورئ که نه ګلابه نو نن سبا په اسلامي معاشره باندې د یورپ ډېر زیات اثرات دي په لباس باندې تاسو وګورئ په زبان باندې تاسو وګورئ د دې نه علاوه زموږ په فیشن سټایل باندې تاسو وګورئ ما تاسو وګورئ ما هم چې دی که نه انګریزي لباس چې دی ما اغوستی دی تاسو کو چری وګورئ نو دا څه دی دا اثر دی په موږ باندې دا اثرات شته لینګویج ته وګورئ زبان ته تاسو وګورئ زمونږ طور طریقو ته وګورئ نو دا به مونږ په دې کې انډرسټینډ کوو د دې نه هټ کر یو پوینټ چې دی هغه به مونږ دا هم انډرسټینډ کوو چې اسلامي معاشرې ته نن سبا چیلنجز څه دي مسایل چې دي هغه ورته څه دي مسلمانانو ته کم مسایل دي او د هغې مسایلو بیا حل چې دی هغه څه دی ټیک ده د دې نه چې مونږ کله دا مونږ انډرسټینډ کو په دې باندې مونږ پوه شو د هغې نه بعد به بیا مونږ راځو اسلامي نظام له چې یو اسلامي نظام چې دی هغه څه دی مونږ په یو معاشره کې په یو اسلامي ملک کې په یو اسلامي دنیا کې پاتې کېږو نو د هغې اسلامي دنیا د چلولو نظام به سي دغې اسلامي ملک د هغې اسلامي معاشرې د چلولو نظام چې دی هغه به سي نو زمونږ سره د یوې معاشرې د یو ملک د یو اسلامیک ورلډ د هغې د چلولو زمونږ سره څلور پنځه نظامونه چې هغه ډېر زیات امپورټنټ دي یو د هغې سیاسي نظام پالیټکس چې هغلته کې سیاسي نظام به څنګه پالیټکس په کم رولز ریګولیشن باندې کېږي د هغې سماج معاشرتي نظام چې کوم دی د هغې خلک به څنګه وي ټیک ده معاشره به د هغوی څنګه وي معاشره کې به خلک څنګه د یو بل سره ژوند تیري ټیک ده معاشي نظام اکانومي هغوی به پس کومه طریقه باندې خپلې پیسې چې دي هغه ګټي د دغې پیسو سرکولیشن چې دی هغه به څنګه کېږي په کوم ځای کې به دوی پیسې لګي په کوم ځای نه به دوی پیسې راټولي نو هغه
اکنومیک سیستم چې کوم دی، اکانومي چې ستا کومه ده، هغه به ستا څنګه وي. د دې نه بعد ستا عدالتي نظام به څنګه وي. عدالت عدلیه په اسلام کې څنګه ده. ستا د نن سبا د عدالتي نظام چې دی دا اسلامیک نظام نه دی، دا په خپل ذهن کې دی. اسلامیک نظام چې دی هغه به مونږ انډرسټینډ کو چې په اسلام کې عدالتي نظام څنګه دی، څوک به جج وي، څنګه به فیصله کیږي، ټیک ده، سزا به څنګه ورکولی کیږي. دا به مونږ بیا په اسلامي عدالتي نظام چې دی په دې کې به مونږ انډرسټینډ کوو. د دې نه بعد بیا زمونږ راځي انتظامی نظام. انتظامی نظام کو چېرې تاسو وګورئ نو دا ما انسرکل کړی دی، تاسو ورته وګورئ، ټیک ده. دا ما ولې تاسو ته د په دې ریډ کلر کې دا کړل دی ځکه چې د اسلام انتظامی نظام یعنی پبلک ایڈمنسټریشن چې کوم دی دا به مونږ په ډیټیل سره وایو، ټیک ده. دا یو لینک دی ټاپک دی او اکثر چې دی په دې باندې کوېسچن چې دی هغه راځي، ټیک ده. بیا د دې نه بعد چې دا ټوټل هر څه مونږ انډرسټینډ کړو نو د دې دپاره به بیا مونږ ته انسایټ، د دې دپاره علم، د دې دپاره راهنمایي هغه به مونږ ته د څه نه میلاویږي؟ د سیرت طیبې نه. سیرت طیبه مطلب د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د زندګۍ نه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. نو مونږ به سیرت طیبه یعنی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ چې کوم مختلف پهلو دي، کوم سایډز دي د هغه، اسپیکټس دي د هغه، نو مونږ به بیا هغه وایو. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم انفرادي زندگی به مونږ وایو چې انفرادي زندگی هغه څنګه تیره کړله، یعنی د خپل خاندان سره، د خپل بیبیانو سره، د خپل ترونو سره، د خپلو بچو سره، د خپلو نوسو سره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه زندگی تیره کړې ده. بیا د هغې نه بعد حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې دی هغه پیغمبر امن، د امن پیغمبر دی، د سلامتیا پیغمبر دی. څنګه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند چې دی هغه ټوټل په امن باندې مشتمل دی، چېرته هغه جنګ شر چې دی هغه نه دی خوښ کړی. نو موږ به بیا هغه انډرسټینډ کوو. بیا د دې نه بعد به مونږ انډرسټینډ کوو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بهترین استاد، یو بهترین ټیچر، یو بهترین معلم څنګه و. ګورئ چې کله تاسو دا پوینټ، دا پهلو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم انډرسټینډ کړه، پوه شوئ پې، نو ستاسو به د خپلو استادانو نه، د دې خپلو ټیچرز نه، د پروفیسرز نه، د لیکچرز نه، د دوی نه به نفرت پیدا شي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا د ټولو نه قابل ترین انسان، د علم خزانه، خدای پاک ولا علم ورکړی د وخی په ترو باندې، داسې پیور نالج و ورسره، په هر څه باندې پویا او علم ورسره صرف ونه عملی زندګۍ کې هم راوستی و. تاسو چې د هغو سادګي، د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سادګي، عجز، انکساری، په څومره سمپل لینګویج سره خپل شاګردان یعنی اصحاب اکرام رضی الله عنهم پوهه کول، چې تاسو دا انډرسټینډ کړئ که نه، تاسو ته به بیا پته ولګي چې یار واقعي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین معلم، بهترین استاد و. ټیک ده. بیا د دې نه بعد به مونږ راځو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بهترین سپه سالار یا یو بهترین میلیټري جنرال دا څنګه و. ټیک ده. زمونږ دغه نه فیلډ مارشلز او دا تاسو چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگي سټریټجیز تاسو دا هغه وګورئ، د هغې نه علاوه د هغه د جنگ په دوران کې کوم اصول تاسو وګورئ، تاسو ته به پته ولګي چې یار حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم انسان تیر شوی دی په دنیا باندې. ها بیا د دې نه بعد چې دی که نه حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو بهترین سفارتکار، یا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله فورن ریلیشنز قایمول، یعنی د نور سټیټ سره، د نورو قبیلو سره، د نورو په هغې وخت کې چې کوم سیټي سټیټس وو د هغوی سره به تعلق جوړول، سفارتي تعلقات به جوړول، نو څنګه به جوړول. په هغې کې هم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بهترین سفارتکار دی. نو مونږ دا ټول چې کله انډرسټینډ کوو، په دې ځان پویه کړو، نو بیا به تاسو چرته هم د اسلامیات په پیپر کې نه فیل کېږي. کلیر دی ګلابه؟ اوس به مونږ ون بای ون دا یو ټاپک چې دی دا په ډیټیل سره انډرسټینډ کوو. د دې به د قرآن مجید آیاتونه د دې سره
د دې سره چې کوم ریلیټډ د قرآن مجید آیاتونه دي. د دې نه علاوه د دې سره چې کوم ریلیټډ احادیث دي، بیا د دې په انساني زندګۍ باندې اثرات څه دي، دا به مونږ انډرسټینډ کوو. یو پیره پې تاسو پوه شوئ، بیا به تاسو ته بالکل هیڅ قسمه څه پرابلم نه وي. ټیک ده ګلابه، اول تینا عقیده توحید چې دی دا تینا انډرسټینډ کوو، بیا به د دې نه په هغه باندې ون بای ون چې دی هغه مونږ په هغه باندې ځو. که ستاسو څه کوېسچن یي په مایند کې، تاسو په څه باندې نه یې پوه شوي، نو تاسو پلیز تپوس وکړئ. ها یو خبره چې کوم سټوډنټس هغه مونږ په یوټیوب باندې ګوري، مطلب په سوشل میډیا باندې مونږ ګوري، نو په لیکچر وایز باندې به دا تاسو ته ټول اپلوډ کیږي. تاسو په څه باندې نه پوهیږئ نو تاسو بالکل د واتس اپ په نمبر باندې رابطه کولی شئ، یا آنلاین کلاسز اخیستل غواړئ په هغې باندې هم تاسو رابطه چې دی کولی شئ په دغه کې واتس اپ په نمبر باندې. بیا چې مونږ کله دغه کو ټیسټ چې دی هغه مونږ کنډکټ کوو، هغه ویکلی ټیسټ چې زمونږ یا منتلی ټیسټ چې زمونږ، نو هغه به هم تاسو سره شیر کیږي. تاسو هغه سالو کوئ.